و بې ننګو ته د ننګ خبرې مه کړه، خپل ځانو ګڼه په خپلو وینو رنګ. ننګیالي چې یو ځل مخ کا په یو لوري، نور هېڅ نه ویني کوهی وي که ګړنګ. اوس ملګري وکیل صاحب منګل ته خاص کوم چې هغه راشي او خپله مقاله وړاندې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو ورونو او عزیزانو، ډیرو درنو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا قرآن شریف آیات ہے چې افضل الجهاد کلمة الحق عند السلطان الجابر. تاسې یعنی تر ټولو لوړ او غوره جهاد د ظالم او جابر واکمن په وړاندې د حق وینا ده. موږ تاسې باید حق ووایو او موږ تاسې په داسې مسایلو وغږیږو چې نن یې په سترګو ګورو. تیر تاریخ صحیح دی چې تیر تاریخ ته ضرورت لرو، ولې نن چې څه تاریخ په موږ تېرېږي په دې تاریخ باید خبرې وکړو. ما عرض دا دی چې په دوو نقطو موږ ما نظر دی په دوو نقطو باید موږ تاسې خبرې راوڅرخوو. یو دا چې په افغانستان کې باید انتخابات په قطعي صورت سره بند شي. په دې چې د لغمانه نیولې تر فراه پورې په افغانستان کې جنگ دی، په افغانستان کې وینې تویېږي، نو څنګه کېدای شي چې په 22 ولایتو کې جنگ وي او هغه انتخابات قانوني مشروعیت ولري؟ هیڅ امکان نه لري. دا یو. دویمه خبره دا ده چې دغه جنگ چې مثلا د ډیورند دواړو خواو ته روان دی او دا قتل عام دی، په دې مورد کې باید موږ تاسې تصمیم ونیسو. دې دپاره یوه کمیټه باید جوړه کړو، دا کمیټې ته وظیفه ورکړو. حتی تر دې حده پورې دا کمیټه کې باید ډېر پوه او تکړه عالمان وي. دې ته به پیسې ټولې کړو. یعنې داسې به نه کوو چې جلسه وکړو، غونډه وکړو، بس خدای په امان بیا په کالو کلونه سره ګورو. که رښتیا سره موږ تاسې غواړو نو موږ تاسې باید یوه کمیټه ولرو او دا کمیټې ته رسمیت موږ تاسې ورکړو. دا کمیټې ته وظیفه ورکړو چې د امریکا نه نیولې تر افغانستان او پاکستان پورې، تر اروپا اتحادیې پورې، تر ټولو افغانانو پورې، حتی تر ټولو انسانانو پورې یعنې ځان ورسوي، تکلیف وباسي، دا غږ پورته کړي. دا څنګه پښتون دی؟ زه حیران یم، زه په دې شرمېږم چې په افغانستان کې 50% پښتون دی، د تاجک نه حق غواړو. ډېر موږ حق د هغه نه غواړو، د لږکیو نه. دا ډېر د خجالت ځای دی. نو همغه آیات مې چې وویل د همدغه قرآني ارشاد له مخې افغانستان سرلوړي مسلمان د تاریخ په اوږدو کې د حق لپاره د خپلو سرونو قربانولو ته حاضر شوي دي، خو پردیو یرغلګرو ته یې د سرونو ټیټول هېڅکله نه دي منلي. له دې امله دا چې زموږ د مسلمان او قهرمان ملت جهاد او مبارزه د طلایي تاریخ هغه زرین فصلونه او لوی ثبوت دی چې نه یوازې موږ ته بلکې ټولې نړۍ لپاره ډېر ارزښت لري. دا ځکه چې د چنګیزیانو، انګریزانو او روسانو ماته له افغانستان څخه پیل شوه او د دوی د ظلم، وحشت او بربریت د امپراتورۍ دنګې ماڼۍ او جګ برجونه او د برلین دیوال د همدغو مېړنیو د سرښندنو او شهیدو وینو په قیمت او برکت رانسکور او د دوی مستعمرو ته یې د پای ټکی کېښود او د خپلو مستعمرو څخه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورټل شول. د امریکا په مشرۍ د 38 ملکونو د ائتلافي ځواک د ناکامو هلو ځلو او ړندو نظامي عملیاتو څخه داسې څرګندېږي چې دوی د پښتون تاریخ یا خو نه دی لوستلی او یا یې بیخي هېر کړی دی. که چیرې دوی د عقل سترګې وغړوي او د پښتنو د تاریخ پاڼې له اسکندره تر چنګیزه او له انګریزه تر روسانو پورې راواړوي او په ځیر سره ورته وګوري، نو بیا به دا ورته جوته شي چې پښتون څوک دی. پښتون هغه قوم دی چې لوی اسکندر یې په ګونډو او توبو کړ.
پښتون هغه ټبر دی چې د پردیو یرغلګرو په وړاندې خپل سر ورکول ویاړ او سر ټیټول لوی پیغور بولي. پښتون هغه ولس دی چې چنګیزیانو انګریزانو او روسانو ته په افغانستان کې په لومړي ځل تاریخي ماتې ورکړه. د امریکې په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه باید د چنګیزیانو انګریزانو او روسانو له شرمېدلې ماتې څخه عبرت واخلي. پښتون د پښتون په صفت او د هغه تاریخي موجودیت، اسلامي او ملي هویت او د دوی اکثریت او قومي جوړښت، تاریخي ویاړونه او ملي دودونه او داسې نور ډېر پښتني صفات په جدي توګه په پام کې وساتي او د پښتون ټولو حقوقو ته په درنه سترګه وګوري او په خپل اتومي قدرت غره نشي او کنه انجام به د انګریزانو او روسانو په شان شرمېدلې ماتې وي. خو دا هم باید له یاده ونه باسو او په کلکه سره په دې باور ولرو خدای مه کړه که پښتون نه وي نو افغانستان به نه وي او که افغانستان نه وي نو ټول جهان به نه وي. نو همدا پښتون دی چې د دې وطن په جوړېدلو، ساتلو او پاللو کې بېساري انساني سرښندنې، مالي او معنوي زیانونه او د هجرت ډېرې درنې او ستړې ستونزې د خپل سیاسي قدرت د غصبولو په منظور نه بلکې ذکر شوي ټول تکلیفونه او دغسې نورې ستونزې او سړې تودې یوازې د خپلواکۍ د خاورې بشپړتیا او د یو موټی او سرلوړي افغانستان د خوندي ساتلو لپاره ګاللي دي. خو له دې سره پښتانه د افغانستان د 15,000 کلن تاریخ په اوږدو کې له داسې محکومیت، مظلومیت او محرومیت سره هیڅ کله او په هیڅ وخت کې نه وو مخامخ شوي لکه د کرزي په وخت کې.